زما د اسلام قدر منو او عزت مندورنو هر یو انسان چې په یو لاره مزل کوي نو هغه انسان په مزل کې هله خپل مقصد ته رسیږي چې په دغه لاره باندې د دې نه مخکې خلک تلي هغوی مقصد ته رسېدلي هغوی په خپلو کوششونو کې کامیاب شوي هغوی د هلاکت او ښویېدلو ورکېدلو نه محفوظ پاتې شوي نو خلک د هغې نقش قدم ته ګوري په هغې نقش قدم چې څوک روان شي هغوی منزل مقصود ته رسیږي که چېرته د هغې نقش قدم نه څوک اخوا دیخوا شي چرې مقصد ته رسېدلی نه شي په دې بنیاد باندې د دنیا د سفرونو طریقه هم دا ده چې یو سفر ته سړی وځي مخکې پوښتنه کوي چې دې سفر ته څوک تلي لکه زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې د حج او عمرې سفر ته چې موږ او تاسو کله ځو نو مخکې حج ته تللي انسانان عمرې ته تللي انسانانو سره مشوره وکړو چې په څه طریقه لاړ شو کومه طریقه آسانه ده څه د ځان سره یوسو څه شی دی چې هلته په کار راځي او څه شی دی چې هغه نقصان رسوي د دوی کردار چې کله مطالعه کو په دغه کردار لاړ شو موږ او تاسو د سفر کې ډیره آساني او که یو انسان په یو سفر باندې ځي او د هغې سفر باندې مخکې تللي انسانانو سره سوچ فکر نه یې کړی د هغې د کردار نه خبر نه یې هغه مقصد ته صحیح نشي رسېدلی خامخا خطا کېږي زمونږ او ستاسو مخې ته یو عظیم مقصد پروت دی چې هغه الله ته ځان رسول جنت الفردوس ته ځان رسول او د اسلام په لاره باندې هغې ته ورتګ د صراط مستقیم هغې ته ورغلې ده لیکن په دې صراط مستقیم باندې زمونږ نه مخکې څه خلک تللي دي چې اولنۍ ډله د هغې صحابه کرام دي او هغه بهترینه ډله ده چې رب کائنات وایي دوی جنت ته رسېدلي په ژوندینې د جنت خوشخبري حاصله کړې ده د رب کائنات د رضامندتیا زیری یې حاصل کړی دی رب العالمین هغوی دپاره اعلان کړی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دی او رب کائنات موږ ته خوشخبري رالېږلې ده چې هغوی مقصد ته رسېدلي دي منزلي مقصود ته رسېدلي دي واعد لهم جنات رب کائنات منګ او تاسو ته هم د دغه صحابه کرامو نقش قدم په نمونه کې ذکر کوي چې اے امتا کله دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې لاړی صحیح کامیابی حاصلولی شي صحیح دین مانی صحیح طریقه باندې روان یې کله دې د نقش قدم نه واوړېدلې ګوره خبردار به په صراط مستقیم نه یې به په غلطه طریقه روان یې اللہ رب العالمین فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ دی منافقانو تا د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په دور کی دعوت ورکړی شو چې د دې صحابو په شان ایمان راوړي اللہ رب العالمین چې دوی ته دعوت ورکړه دوی صحابه کرامو ته د بی وقوفۍ نسبت وکړه الله او فرمایل که دې خلکو ګوره د صحابه کرامو په شان ته ایمان راوړه په دغه نقش قدم روان شول دوی هدایت اومندو اهدنا الصراط المستقیم کما دعا چې من کو چې الله صراط مستقیم لرهنمایی راکړي
کی یا اللہ من پا دغی لار روان کی اللہ وی دوی دغی ہدایت امندو او کدا دغی لارنا واوڑی دل ورا بیدی دا صراط مستقیمنا پا بل طرف کی دی شقاق فی شق آخر من الصراط المستقیم دغه رنگ دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منگتا صحابہ کرام پا نمونکی گدی چی ایمان راوڑی گورا دا دی صحابہ پا شانتا ایمان راوڑی کپا دی لارا لاڑی کامیابی ای کنی نشی کامیابی دلے زکا جنت تم دا یو لارا ورغلی دا نور طول لاری بندی دی صرف یو لارا دا پا کم چی دا اللہ رسول تلے و صحابہ ورپسی تلی دی کسوک پا دا غلار روان شو دا انسان جنت تا رسیدلے شی کنی نشی رسیدلے الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن طرق الخير كلها عليه مفتوحة طول اللار بندي دا يوالا ردا دغه وجه ده چې منګه او تاسو ته الله رب العالمین خبر را کړی دی چې اے بندگانو زهغه سو پیژنم چې هغه د رسالت د پاره مستحق وي رب العالمین فرمای الله اعلم حيث يجعل رسالته الله رب العالمین هغه زه پیژني چې کوم زید رسالت د پاره انتخاب کړي امام ابن قیم رحمه الله طريق الهجرتين وباب السعادتين کی فرمای وي الله اعلم حيث يجعل رسالته اصالة ووراثة اللہ غزیم پیجنی چه کم در رسالت دا پارا منتخب دے اغی رسول مقرر کو او غزی ہم پیجنی چه اغی دی دین وارثان دی چه اغی دا اللہ دا نبی دا رسالت را واخستا و دا اغی خدمت وکو اغزیم پیجنی چه اغی دا اللہ پیغامات پورا پورا را عرس والعد الامانہ وبلغ الرسالہ ونصح الامہ او هغه هم الله پیژني چې هغوی د الله د نبی وارثانو کم دین چې وتا غي پرې خو د غي په سترې د خدمت وکړو څنګه په عمل وکړو ذکر خو رب العالمین من ته د صحابه کرام او خواږه صفات ذکر کوي او دا صفات بزان کرا ولی محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم دا غیو سو بهترین صفات ذکر کړل چې صحابه او صفت دا و چې خپل مابین کې به رحم کوو د کافر په مقابل کې به ډېره سختی کوله زندگی به د الله په عبادت کې تیروله تراهم رکعا سجدا معمولی عبادت نه بلکې د دې سجدو اثر د هغوی په مخونو کې ښکاره شوی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود اللہ فرمائی دوی دا پارا ما اجر عظیم تیار کردے پدی بنیاد باندے منگتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسند کې دا روایت نقل کړی دی په حسن سند باندې هغه فرمایي ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاه اللہ رب العالمین دا ټولو انسانانو زړونه چړ کړل د ټولو انسانانو په زړونو کې وکتل په ټول انسانیت او بشریت کې الله رب العالمین بهترین زړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیدا کو هغه انسان یې د ختم رسالت لپاره انتخاب کړل اللہ دا نبی نرستو دا انبیاء نرستو بیا اللہ چی زڑونا دا انسانانو چھڑکڑل پٹولو انسانانو کے بہترین انسانان صحابہ کرام زڑونا دا ٹولو انسانیت و بشریت نا بہترین زڑونو نو اغی دا اللہ دا نبی دا وراثت دا
امت دپاره انتخاب کړل چې هغوی د الله د دین خدمت وکړي او د الله په دین باندې وجنګېږي. د دې بنیاد موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما امت چې دی هغه به په 3 او 1 ډلو باندې تقسیمېږي. د ټولې ډلې به جهنم طرف ته رواني، د ټولې ډلې به ګمراه وي، د جهنم په لاره به رواني، صراط مستقیم نه به هغوی انحراف کړی، هغوی به کاږتلي. صرف یوه ډله ده وهي الجماعه، دا هغه ډله ده چې هغه د صحابه کرامو جماعت دی. ځکه د هغې تفسیر په بل حدیث کې راغلی دی چې علی مثل ما انا علیه اليوم واصحابي. هغه خلق د ګمراهۍ نه بچ دي چې کوم لاره باندې زه تللی یم او زما صحابه کرام تللي دي. په دې بنیاد باندې زما خوږو او عزتمندو وروڼو د صحابه کرامو د سیرت نه ځان خبرول، د هغوی د زندګۍ نه ځان خبرول، د هغوی د خوږو صفاتو نه ځان خبرول، په دې بنیاد چې په دې نقش قدم موږ هم لاړ شو. ځکه د بچاو لاره دا ده، ځکه د الله ته د قریب لاره دا ده، ځکه د فضیلت او بهترۍ لټولو لاره هم دا ده. که په دې لاره څوک لاړ غوره کامیاب دی، که د صحابه کرامو نه خبرو نو هغه انسان چرې کامیابۍ ته نشي رسېدلی. په دې بنیاد لوی فضلونه، لوی مرتبې او لوی قدرونه صحابه کرامو حاصل کړي دي. موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ولا خبردار د صحابه کرامو په باره کې چرته ګستاخانه لفظ استعمال نه کوي، هغوی ته چرته کنځرې ونه کوي، بدرد ونه وایي. تاسو به کله ناکله خپل معمولي عمل ته مغرور یې چې ډېر عمل هم کړی دی. معمولي عمل نه، که د احد د غر په مقدار سره زره خرچه کوي چې دا نشته په دنیا کې، که پیدا شي به څوک په خرچه کولو قادر نه دی. خو بالفرض که دومره هم وکړي د یو صحابي یو مد یو لپې وربشو ته هم نشي رسېدلی چې هغې د الله په دین باندې خرچ کړی ده. ځکه دنیا کې بهترین قوم په دې امت کې هغه دا دي. د الله نبي فرمایي خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم. په ټول انسانیت او بشریت کې بهترین خلق هغه دي چې هغه زما پیړۍ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ستوري د اسمان، ستوري د اسمان د پاره امن دی. کله چې د اسمان ستوري را ودوړېدل او ختم شو، اسمان ته به هغه څه راځي چې اسمان سره وعده شوې ده چې هغه دا ده چې واذا السماء انفطرت واذا السماء کشطت. اسمان به چوي، د اسمان نه به سرمن اوړي، د اسمان به تک سره سرمنې په شان شي او دا به ټوکړي ټوکړي په ځمکه راغورځېږي. او زه د الله نبی فرمایي زه د خپلو صحابو دپاره امن یم. که زه د دنیا نه لاړم، صحابو سره چې به کومې وعدې شوي دي هغه به راځي چې هغه فتنې دي، مشکلات دي، کړاوونه دي، هغه به رال. زما صحابه د امت دپاره امن دی. چې صحابه کرام د مخ د ځمکې نه لاړ، امت به په بدحالۍ کې واقع، په فتنو کې، شقاوتونو، بدبختیانو کې واقع شو. ځکه د الله نبی فرمایي وایي د دې 3 پیړو نه به وروستو بیا داسې خلک راشي چې هغوی به دروغ وایي، خیانت به کوي او د دروغو ګواهیانې به کوي او غلط کارونه به کوي. دا هغه برکتي قوم د الله نبی فرمایي وایي چې کله مجاهدین جهاد کوي، زمانه رستو چې امتونه جهاد کوي، نو په هغې کې به خلق یو بل ته وایي چې هل فیکم من صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغوی د الله د نبي سره صحبت کړی او د الله د نبي سره یې ملګرتوب کړی و. نو دوی به خپل مابین کې وایي چې او موږ د الله د نبي سره پلانۍ غذا کې پلانۍ وخت کې پاتې شوي. الله به دوی ته فتح راولي، ځکه صحابي پکې موجود دی. صحابو نه وروستو چې تابعینو دور شي،
بیا به هم الله دوی ته فتح راولي خپل مابین کې وایي لکه څوک شته دی چې صحابي یې لیدلی دی یعنې تابعي دی دې کې به بعضې ووایي چې او موږ صحابو سره ملاقات شوی دی الله به دوی لم فتح راولي بیا درېیمه فرقه م الله رب العالمین د الله نبي ذکر کړه چې هغه اتباع التابعین دي الله به هغوی ته فتوحات راولي او د هغې نه وروسته ثم یفشو الکذب بیا به دروغ او د دروغو زمانه شي چې خلک به په هېڅ بندواز نه وي هر شر پیلاولو ته به تیار وي هر قسم فتنې ته به ورنوځي او هر قسم نقصاناتو کې به هغوی زندگی تیروي امام ابن عبد البر رحمه الله په جامع بیان العلم کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو اثر نقل کړی دی هغه فرمایي من کان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة دينه ولإقامة دينه ولصحبة نبيه اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک اقتدا کوي ګورا هغه خلکو پسې وکړي چې هغه مړه دي ځکه ژوندی انسان نن په سیده لار روان دی سبا له د سیده لار نه اوړي نن صحیح خبرې کوي سبا له ګډې وړې خبرې کوي نن قرآن او سنت حامل دی سبا د قرآن او سنت دشمن جوړیږي ځکه په ژوندي انسان باندې هیڅ امن نشته فتنې پې بار بار راځي بے ذکر کوي دا مړي څوک یادوم وایي دا صحابه کرام یادوم ګوره چې هغه په دې امت کې د ټول انسانیت نه د دې امت د ټولو انسانانو نه بهترین انسانان دي هغوی د زړونو په لحاظ باندې ډېر بری دي ډېر پاک دي الله د هغوی د زړونو تزکیه کړې ده رب العالمين فرمي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا حافظ ابن كثير فعلم ما في قلوبهم من الصدق والطاعة والوفاء الله ته پته ده چې د صحابه کرامو په زړونو کې څومره صدق دی څومره وفا ده څومره د الله د طاعت او بندګۍ سره مینه ده بیا د عبدالله ابن مسعود فرمایي فاعرفوا لهم فضلهم د دې صحابه فضل د هغه مقام د هغه شرف د هغه مرتبه وپېژنئ او بیا واتبعوا اثرهم د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شئ وتمسكوا بهديهم في أخلاقهم وسننهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم د دې صحابه چې وسم کې د دې صحابه کرامو د اخلاقو په شان اخلاق ځان له جوړ کړي او د دې صحابه کرامو په دین کې د دې په نقش قدم پس روان شي ځکه دوی په سیده لار باندې تللي دي الله د دې صفائی بیان کړی دا الله د دوی نه راضي دی الله دوی له د جنت وعده ورکړی دا الله دوی ته صادقین وایي الله ورته مفلحون او کامیاب وایي او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دوی تزکیه کړی دا هغه انسان کامیاب دی چې د دوی په نقش قدم باندې لاړ او چې د دوی د نقش قدم نه کوږ شو اخوا دی خوا لاړ نو بیا چرې هغه کامیابېدلی نشي ځکه عمر بن عبد العزیز رحمه الله فرمایي قف حیث وقف القوم صحابه کرام چې کوم ځای کې توقف کړی دی او مخکې نه دي تللي غوره د هغې د قدم نه مخکې قدم کې نه ده یو څه کې چې هغوی بحث نه دی کړی یو څه کې چې هغوی مشغولتیا نه ده کړې یو څه چې هغوی نه دي کړي نو دغه ګوره بیا دین نه دی دغه بیا صحیح طریقه نه ده ځکه خو موږ ته حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي وی کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه هر قول او فعل
او كل فعل لم يثبت عن الصحابه، هر فعل چې د صحابه کرامو نه ثابت نشي ګوره دا به بدعت وي. ځکه که هر خیر ته صحابه کرام ډېر مخکې وړاندې شوي. زما خوږو وروڼو موږ او تاسو هم هغه منزل مقصود سره مینه لرو، د هغې شوق لرو، د هغې جذبه لرو. کم منزل مقصود ته چې صحابه کرام رسیدلی وو، او قانون دا دی چې په یو لاره باندې ځي نو د هغه سړي په لاره باندې به ځي چې هغه مقصد ته رسېدلی دی. په دغې لاره چې لاړ شي ته مقصد ته رسېږي، چې نه نشي رسېدلی. ځکه خو موږ ته قرآن سنت او دغه رنګې د صحابه کرامو آثارو کې د دې خبرې رهنمایي ده چې صحابه کرامو نقش قدم پسې لاړ شئ. نو الا به موږ او تاسو د صحابه کرامو په نقش قدم پسې لاړ شو چې د صحابه کرام څه ناسه وپېژنو، د هغوی مقام وپېژنو، د هغوی منزلت وپېژنو، قرآن او سنت چې د هغوی کوم صفات ذکر کړي دي هغه صفات وپېژنو، بیا دغه صفات عملي کو. نن موږ او تاسو وګورئ د دنیا او بیا خاص کر زموږ نوجوانان وروڼه د دنیا د ټولو کفارو د کردار نه خبري، د هغوی د لوبو نه خبري، د هغوی د میډالونو تمغاتو نه خبر وي، د هغوی د ملک او د هغوی د مکمل میچونو نه خبري چې په پلاني تاریخ په پلاني ګراوند کې د پلاني قوم سره مقابله ده. د هغه نوم ورته معلوم وي، د پلار نوم ورته معلوم وي، کردار ورته معلوم وي، او دی به کافر وي، د اسلام خوشبویي به نه وي حس کړي، او د خپل دین د مشرانو صحابه کرامو د کردار نه به ناخبره وي. نو ځکه څوک چې د چا واقعات ډېر بیانوي، د هغې کردار ذکر کوي، هغه په زړه کې ځای نیسي، د انسان جذبه راپارېږي چې زم په دې لاره ځمه. تاسو وګورئ چې کله یو انسان د عامو تاجرانو خواته کینی، د کم پیړز والا خواته چې کینی، او هغه د خپل کردار د خپل تجارت تذکره کوي، د هغې ګټه بیانوي، د هغې خوبي بیانوي، وخت په وخت د هغې تذکره کوي، یوه ورځ نه، هفته نه، میاشت نه، کال نه، کلونه د هغې سره کینی. که د ګټې زړه دې وي نو جذبه پکې راپاسېږي چې زه هم دا کار کومه که نه. او که یو انسان د الله رب العالمین عبادت کوونکو بندگانو سره، علما او قراو سره کینی، وخت په وخت د هغوی هغه دینی ملغلرې اوري، هغه ښکلې خبرې اوري، هغه د کمال صفاتو کې سوچ کوي، نو د انسان جذبه دې طرف ته راپارېږي. هر مجلس دپاره یو خپل اثر وي. دغه وجه د زما خوږو وروڼو چې موږ لا ضروري دي چې خپل مجلسونه، خپل کورونه، خپل ملګري مجلسونه هغه د صحابه کرامو په واقعاتو باندې مزین کو، تر څو د صحابه کرامو مکمل احترام زموږ او ستاسو په زړونو کې کېږي، او کوم صفات چې هغوی په دغې صفاتو کمال ته رسېدلي دي، هغوی نه الله راضي شوی دی، هغوی جنت ګټلی دی، هغوی کامیاب شوي دي، هغوی ته د الصادقون او المفلحون او الصابرون لقبونه ورکړی شوي دي. دا په څه صفاتو باندې چې دغه صفات موږ وپېژنو او بیا دغه صفات په ځان کې عملي کړو. هغه بهترین قوم دی چې هغوی د جهاد کاروینې چې راوالي نو شاس زمریان دي، فرسان اللیل فرسان النهار دي. خو که د هغوی د شپې د عبادتونو حالات راوالي، د شپې د عبادتونو نو رهبان اللیل دي. دغه بهترین قوم دی چې د الله د نبي نه سرونه قربان کړي دي، مالونه قربان کړي دي، د الله د نبی نه خپل عزت قربان کړی دی، په خپل بدن، په خپل عزت، په خپل مال د الله د نبی نه دفاع کړې ده. په دې بنیاد خطیب بغدادي رحمه الله الکفایه کې ذکر کوي، وایي که د صحابه کرامو هیڅ فضیلت په قرآن او سنت کې موږ ته وارد نه وی، دا کافي وکنه چې د صحابه کرامو حال چې موږ مطالعه کو، هغوی خپل عزت د الله د دین نه قربان کړی، د الله او د الله د رسول د نوم نه خپل عزت قربان کړی، خپل مال قربان کړی، خپله وینه قربانې کړې ده، خپل بدن یې غشي ته نیولی، د الله د نبي بدن یې بچ کړی دی، ځان یې بې عزتۍ ته ورکړی او د الله نبي یې عزت
د هغې عزت یې ساتلی بلکې دا یې ورته ویلي دي چې زما بدن دې ټوکړې ټوکړې شي زه پروا نه لرم خو د الله د نبي په خپه کې یو ازغې زه نشم برداشت کولی څنګه چې خبیب رضی الله تعالی عنه په دار کېږي په سلی کېږي او د هغې نه پوښتنه کېږي چې که ستا په ځای باندې دلته نن محمد صلی الله علیه وسلم په دار شوی وی په سلی شوی وی او ته بچ شوی وی ته دا خوښې هغه وایي هغه خو په دار کېدل دي زه دا نه برداشت کوم چې زه د کور کې په امن کېنم او د هغه په خپه کې د یو ازغې قدر ته لاړ شي هغه خلک چې د الله نبی د چاندي اعلان کوي خپل ټول مال د اول نه تر اخره پورې ټول مال د الله په نوم ږدي نیم مالک دي یا هغه مقدار مالک دي چې تاریخ د بشریت د دغه قربانۍ نه عاجز دی خطیب بغدادي رحمه الله فرمایي وایي که هیڅ یو فضیلت د دوی په قرآن او سنت کې خو بشماره فضایل وارد دي خو کبل فضیلت نه وی د دوی د حال د دوی مکمل قربانۍ دپاره دلیل دی زما خوږو ورونو په کار دا ده چې موږ هر وخت په خپلو مجلسونو کې په خپلو بیاناتو کې په خپلو درسونو کې د صحابه کرامو کردار د هغوی سیرت د هغوی د زندګۍ نه څه ناڅه ځان خبر کو او بیا هغه ښکلي صفات عملي کو او بیا په هغه نقش قدم باندې راشو ان شاء الله العزیز که الله رب العالمین آینده خطباتو کې توفیق راکړ د یو صحابي ایمانی کارروینې د هغوی دینی کارروینې او د هغوی د عبادت او د الله د طاعت یو څه نمونې به ذکر کوو اگر چې صحابه کرامو دومره بهترینه زندګي تېره کړې ده چې هغې ته سړی کلونه خرچه کړي کلونه هم به د هغوی مکمل سیرت راګیر نه کړي خو صرف د نمونې په طور باندې د خپل زړونو د اصلاح دپاره د خپل زندګۍ د اصلاح دپاره د هغوی د کاررویو نه به یو یا هم د موقع مناسب یو څه بیانو رب العالمین دی زمونږ او ستاسو په زړونو کې د صحابه کرامو سره صحیح مینه پیدا کړي الہ العالمین موږ د صحابه کرامو په صحیح نقش قدم باندې روان کړي او رب العالمین ستا د دین نصرت کوونکي بندګان مو ګرځي الله رب العالمین زمونږ ټول عملونه په اخلاص بنا کړي او رب په خپل در کې قبول کړي الله د قرآن او سنت د صحیح خدمت کولو توفیق راکړي او رب په خپل در کې قبول وګرځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى جميع المسلمين واغفر اللهم لموتانا وموتى جميع المسلمين ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها قوة وبلاغا إلا أعنتنا على قضائها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب
المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جميع دعاة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ علماء دينك يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم.